د پل علم ښاروالۍ د دې ښار د مرکزي سړکونو په ګلدانونو کې د چمن کرلو ترڅنګ دا ګلدانونه په فلزي کټارو وپوښل. د دې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د لوګر ولایت د مرستیال والي ترڅنګ د پل علم ښاروال د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، ځوانانو، علماو، مخاورو او یو شمېر لوګرمیشتو ګډون کړی و. مرستیال والي د پل علم ښاروالۍ له لوري د دې پروژې پر بشپړېدو خوښي وښوده او د ښاري ښکلا لپاره یې مهمه وبلله. خطرات پکې کمېدلی شي. بعضې موټر داسې وي چې مثلا تیز وي، ښاریانو په ځایو کې چې مثلا د عبور مرور دپاره ځایونه پکې تعین شوي په هغو کې به ځي راځي. او بل دا ده چې د ښار د ښکلا په خاطر کې ښه نقش لري. تاسو وینئ یا دی کټاري دي، مثلا چمن دی، ونې دي، نو همدغه ګټې دي ښاریانو ته. د پل علم ښاروال هم وایي چې د یادې پروژې له ډلې 2400 متره فلزي کټاري جوړې کړي او 3600 متره مربع چمن یې په ګلدانونو کې کرلی چې شاوخوا 2 میاشتې وخت یې نیولی او 2 میلیونه افغانۍ یې پرې لګولي. د دغه فلزي کټاري اوږدوالی تقریبا 2400 متره مربع ده. 2 میاشتو په دغه کې د ښار تکلیف دغه کټاري د ښار او د ښاریانو لپاره مهمې دا ګڼو چې د یوه موضوع په د ښار د ښکلا لپاره ده، دویم د خلکو د تګ و راتګ لپاره وسایل برابرې چې تقریبا د موټرو له لګېدا یا د موټر له لګېدا له ځینې مخنیوی کوي. بل پلو د پل علم ښاریان هم د دغې پروژې پر پلي کېدو خوښي ښیي او له ښاروالۍ غواړي چې په ښار کې دې لا ډېرې پروژې پلي کړي. ښه کار یې کړی ده او موږ ته خوشحاله یو او خدای دې وکړي تشریف ورکړي چې نور دغه دې خواته دغه نه دي سړکونو ته فرعي سړکونه دغه هم جوړ کړي او د ښار نظم برابر شوی او موږ خوشحاله یو ښاروال دا ډېر ښه کار کړی ده او موږ له دوی څخه هیله لرو چې تر څو په راتلونکي کې د دې نور لوګر ښایسته کړي او خدمت ورته وکړي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم په پل علم ښار کې د څه باندې 1 میلیون افغانیو پر ارزښت یو نوی چوک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.